د کرونا وایرس له راتګ سره افغانستان کې د هر شي بیې دوه چنده شوي دي. افغانان له سخت حالت سره مخ دي، حالاً چې سوداګرۍ وزارت وایي چې هر څه عادي دي، خو داسې نه دي. خو هیوادوال دې بیا هم تشویش نه کوي. سوداګرۍ وزارت تازه اعلامیه ورکړې ده دا چې وزارت څه ویلي دي او څه یې کړي دي. په همدغه ویډیو کې ټول حال راسره کتلی شئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې بندرونه له لارې د توکو لیږد رالېږد حالت ته بیرته عادي حالت ته راګرځېدلی دی او هیوادوال دي د توکو د کمښت اندېښنه نه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې اتاق خبرتیا تر سرلیک لاندې په دغه خبرتیا کې ویل شوي دي چې د دوی په هڅو او د ترانسپورټ وزارت په همکارۍ د ترکمنستان سره د بندرونو له لارې د توکو لیږد رالېږد عادي حالت ته راګرځېدلی دی او تګ راتګ جریان لري. په دغه خبرتیا کې مخکې لیکل شوي دي چې زموږ ګران هیوادوال چې د لومړنیو موادو د کمښت له امله اندېښنه لرله ډاډ ورکوو چې د اتاق غړي او متشبثین هڅه کوي چې د ډیرو توکو په وارداتو سره د بیو د لوړوالي مخنیوی وکړي. د کرونا وایرس او له دې ویرې چې له نورو هیوادونو سره به ټولې لارې وتړل شي، په پلازمینه کابل او ځینو ولایتونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوي دي. د معلوماتو تر مخه نه یوازې دا چې د وړو او بوري بوجۍ 200 افغانۍ شاوخوا بیې لوړ شوي دي، بلکې نور خوراکي توکي هم ګران شوي دي او همداراز خلک هم هڅه کوي تر څو ډیر خوراکي توکي خپلو کورونو ته واخلي. په کابل او جلال آباد کې بیا خلک له دې حالت څخه سر ټکوي او وایي چې دکانداران او سوداګر خلک لوټوي او باید حکومت د بیو د لوړولو لپاره مخنیوی وکړي. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلې وي. کوم ویډیو خوښه شوې ویډیو سره لایک کړئ او چینل هم سبسکرایب کړئ.